بندوبست د کائنات شي په خبرو بندوبست د کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه شه سل تر زرو دا د خوشحال بابا شعر دی او د خوشحال بابا څه تقریبا 300 او یا کاله وشو خوجه جمهوریت یو داسې زور دی که تاسو وګورئ نو دا تاسو چې کوم احتجاج کړی دی دا د امداد بای یا د پروفیسر جمیل یا د عبدالمالک رور تر دې حده پورې کمال دی چې دی یو مخلص لیډرشپ پرووایډ کړی دی خو باقی عبدالمالک صرف عبدالمالک دی جمیل احمد صرف جمیل احمد دی او امداد صرف امداد دی د دین علاوه د دې څه زور نشته هغه زور تاسو یې زور چې دی که حکومت ته او ستاسو مشرانو ته دا پته وي چې تاسو به دومره متحد یې د دومره لانګ ټرم دپاره نو دا خبره به دومره اوږدېده نه اوس راځم هغه اصلي خبرې نه چې مذهبونه چې څومره آسماني مذهبونه دي او نظامونه چې څومره ځمکني نظامونه دي که هغه سوشلیزم دی که هغه کیپیټلیزم دی که هغه کمیونیزم دی نو دا مذهبونه او دا نظامونه د انسان د فلاح لپاره راغلي دي د انسان د فلاح لپاره راغلي دي د کامیابۍ لپاره راغلي دي اوس دې ته وګورئ د یورپین سوسایټي چې دا people say that the European society is the product of their university د یورپ معاشره چې دا دا د دې د پوهنتون پیداوار دی زمونږ معاشره زمونږ د پوهنتون پیداوار ولې نشو دا موقع زه د دې لپاره استعمالوم چې دلته زمونږ ډېر درانه استادان ناست دي ډېر درانه ملګري ناست دي او زمونږ یونیورسټي زمونږ په معاشره کې نه ښکاري یو فارینر چې راځي او ستاسو د تعلیم پته لګوي چې دا معاشره تعلیم یافته ده او که نه هغه کلاسرومونو ته نه راځي چې موږ له به سوالونه راکوي چې د دې جوابونه چا ولیکل نو تعلیم یافته دی ادروایز نه دی نو هغه به ستا سړک ته وګوري که ستا بیهیویر ایجوکیټډ و نو هغه به وایي چې دا قوم تعلیم یافته دی او د سړک بیهیویر څه دی چې د 10 منټو لار ده او هغه په یوه ګنټه کې مونږ کوو د دې مطلب دا دی چې مونږ د سړک جوګه نه یو په دې سوچ وکړئ زه راځم جمهوریت ته دا ګټې ستاسو د جمهوریت دي د اکثریت دي اکثریت تاسو ودرېدی نو دا خبره مخکې لاړه اوس راځو چې جمهوریت مونږ ته د یورپ نه راغلی دی جمهوریت مونږ ته د یورپ نه راغلی دی او زمونږ جمهوریت غل دی او د هغې جمهوریت ایماندار دی په دې خبره ډېر په غور باندې سوچ وکړئ چې د هغې جمهوریت هغې له ګټه ورکړه او زمونږ جمهوریت مونږ له تاوان راکړو زمونږ هر الیکټډ ممبر غل کېږي هغه ملک لوټي او د هغې الیکټډ ممبر هغې له ګټه ورکوي د دې شاته څه دي جمهوریت چې دی جمهوري منتخب شده لیډر چې د اسمبلی د هاوس اف کامن ممبر چې هغه د معاشرې دپاره کار کوي د افرادو دپاره کار نه کوي منتخب نماینده چې دی هغه د انډیویجوالز دپاره کار نه کوي هغه د معاشرې دپاره کار کوي که چېرې ستاسو لیډر د ذات په ځای د معاشرې قیادت شروع کو
نو جمهوریت به موږ له فایده راکړي. اوس دلته یو اهمه خبره ده چې پښتون او جمهوریت زمونږ او ستاسو ډېر ملګري د یورپ تعلیم یافته دي. زما نه په مغرب کې خلکو تپوس وکړو چې آیا پښتو او جمهوریت یو بل سره چلیږي؟ پښتو او جمهوریت یو بل سره چلیږي؟ د هغې ورډینګ به دا و is democracy consistent with the Pashtun culture. نو هغې له به ما یو جواب ورکوو دا ډېر انټرسټینګ دی او نن زه راپاڅېدلی د دې دپاره یم چې زه دا تاسو ته ووایم چې جمهوریت د پښتنۍ خاورې پیداوار دی. موږ چې ماشومان وو او لږې به هم کولې نو 2 ټیمز به جوړېدل، 2 ډلې به جوړېدې او 2 به مشران منتخب شو او وی به دا باقي وملې. دا مشران ته خبر دي، دا کشران به نه خبر. دا ملستل چې وو دا منلو نو 2 مشران به دلته ودرېدل او باقي څومره واړه به چې وو هغې به د یو بل په اوبو لاس واچولو او یو بل له به یې نومونه کېښودل. یو ته به یې وي ستا نوم به توتي او زما نوم به شاتوتي او مشرانو له به لاړل وی به یې توت اخلي که شاتوت. د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې جمهوریت په پښتنه خټه کې څومره غږلی دی چې ماشومان یې لګین کوي. نو د دې یرې چې یو ته ښه ملګري لاړ نه شي او بل ته خراب لاړ نه شي د هغې دپاره یو بل له نومونه کېښودل او هغه نومونه یې مشرانو له ووړل او د هغې په بنیاد باندې په برابرۍ تقسیم وشو. بیا د جمهوریت باره کې درته ما د خوشحال بابا اوپینین وایي چې بندوبست د کائنات شي په خبرو 1 تر 100 صدقه شه 100 تر 0 او بیا د هغه نه سوونه کاله پس علامہ اقبال وایي چې جمهوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. او اوس تر د پښتون وزډم وایم چې پښتنو چې دی وہ تولا کرتے ہیں گنا نہیں کرتے. د پښتون جمهوریت چې دی د پښتون جمهوریت د علامه اقبال جمهوریت نو، د پښتون جمهوریت د یورپ جمهوریت نو، د پښتون جمهوریت د هغه جرګه وه او په جرګه کې به تولا کر لوگ منتخب ہوتے تھے اور تولے ہوئے لوگ ووٹ ڈالتے تھے. تولے ہوئے لوگ جرګې ته خو به عام سړی نه ته که نه چې په هر لحاظ به پوره و. د جرګې د ناستې جوګه به و، خان به و او د خان ډیفینیشن چې دی هغه خوشحال بابا کوي چې ګټل خورول بخل کا خان هغه چې ګټل خورول بخل کا خان هغه چې توره لري د تورې ځوان هغه. ګټل خورول او بخل دا خصوصیات چې لري هغه خاني. نو تاسو اوس د خپلو خانانو ته وګورئ چې لوټل وجل نغښتل کوي خان هغه او چې د ټکي نه وي نو د تورې ځوان هغه. ګوره ډېر امپارټنټ کلچر تاسو لرئ. پښتنه خاوره چې ده دا د دې دنیا یو داسې قیمتي زړی دی، یو داسې کریم دی چې ټول جهان دې ته حیران دی. خو صرف څه کمی دی. نن تاسو له جمیل احمد، امداد بھائی او عبدالمالک یو مخلص قیادت درکو نو تاسو ګټه ونه کړه او تاسو یقیني نه یې چې دا ګټه به ستاسو وي. یقین هم دی چې دا ګټه به ستاسو وي. نو دا خبره د دې معاشرې نه روکه کوي
چې خلک تاسو ته وایي چې په پښتنو کې اتفاق نشته. پښتنو کې اتفاق شته، د لیډرشپ ضرورت دی. احمد شاه ابدالي په ټول هندوستان قبضه کړی دی. ګریکس چې دلته راغلي وو هغوی دغسې نه وو راغلي، هغوی ایران تنګ کړي وو. ایران هغه وخت کې سپر پاور و. احمد شاه بابا ایران قبضه کړی دی. دومره موټې پښتانه خو قیادت ورته میلاو شو. دا د احمد شاه بابا قیادت و. شیرشاه سوري د اسلامي تاریخ نه د سټیټ په زمره کې تاسو د حضرت عمر فاروق نوم وباسئ. د اسلامي تاریخ نه د سټیټ په زمره کې ایز ا سټیټمنټ تاسو د حضرت عمر فاروق نوم وباسئ، نو اسلامي سټیټ به درته ډېر معمولي ښکاري شي. او د بري صغیر د تاریخ نه تاسو د شیرشاه سوري نوم وباسئ. د شیرشاه سوري نوم د بري صغیر د تاریخ نه وباسئ، نو بري صغیر نام و نشان هم نشته. هغه هم پښتون خو کیپیبل لیډرشپ او زمونږ ادارو عجیبه خبره دا ده چې زمونږ په دې ادارو کې د مستقبل لپاره انجینیر جوړیږي، ډاکټر جوړیږي، پروفیسر جوړیږي، او کوم خلک چې قوم چلی، ملک چلی، لیډر جوړیږي، په هغې باندې پابندي ده. په سیاست پابندي ده. د سیاست نه مراد زمونږ هېڅکله د شنې او د سرې جنډې سیاست نه دی. د سیاست نه مطلب زمونږ اکیډمیک سیاست دی، د سټوډنټانو ګرومینګ دی چې موږ ښه لیډران پیدا کړو. اسلامیه کالج د دې یو ډېر ښکلی مثال دی. ډاکټر عبدالمتین د هغې صدارت ته ودرېدو. علي خان د هغې 2 ځله پریزیډنټ پاتې شوی. ډاکټر متین صاحب وی چې زه کله سټیج ته لاړم هغه به کمپلیټلی نان پارټي بیس الیکشن و. زه ورته نان پولیټیکل نه وایم، نان پارټي بیس الیکشن و. نو متین صاحب وی چې زه سټیج ته وختم پر هاسپټل حال کې، نو وی وړو ډېر شور کو. وی علي خان پر اکټر وی ما ته وی چې should I calm down the hall. We must reach go out. If I can't calm down the hall, then I should not be elected as president of this union. نو زما په اداره کې زما د کوم لیډران نه جوړیږي، باقي هر څه جوړیږي. نو د پولیټیکل ساینس خلکو ته او د یونیورسټي ایڈمنسټریشن ته دا زما خواست دی چې په ادارو کې دی د پارټو سیاست نه، خو د سیاسي ګرومینګ سبق پکار دی چې موږ په صحیح معنو کې جمهوریت زده کړو. او دا درته یقین سره وایم که زمونږ او ستاسو یونیورسټي خو ډېر وړوکی یونټ دی، که په قومي سطح باندې زمونږ دا اتحاد او اتفاقي موږ به صرف یو اواز کوو او زمونږ مسلې به حل کېږي. 14 ورځې به تاسو غرمو ته نه کښېنئ. نن تاسو یقین ورکړو چې موږ 14 ورځې کښېناستی شو غرمو ته، نو تاسو سره چې چا خبرې نه هم کول غوښتل هغوی درسره کوي. او که دا مطالبې منظور شوې، نو زما دا خواست دی چې د دې تصویر په ځای بیا د خپل وایس چانسلر تصویر ولګوئ. ځکه دا همت نه و چې دې میدان ته راغلی وی. هغه که هر څومره لوی سړی دی خو د دې ادارې شاګرد دی. زه چې نن هم اسلامیه کالج ته لاړ شم، زما همزولو کې پکې یو لیکچرر هم نشته، یو ټیچر هم نشته، خو هلته ما ته ځان شاګرد ښکاري. پکار دا ده چې ده د شاګردۍ مظاهره کړې وې او راغلی وې دلته موږ سره ناست وې او خبرې زموږ اورېدلې وې. نو جمهوریت چې کوم فروټ ورکړی د یورپ ته، هغه د هغې د حکومتونو یقین دی چې دا خلک یوه خبره وکړي نو په هغې باندې بیا ودرېږي. نو په یورپ کې ایمانداري چې ده، دلته لږ غوندې دا نقطه دقیقه ده
په دې باندې لږ باندې سوچ وکړئ په یورپ کې چې کومه ایمانداري ده هغه د خدای د یاري نه ده هغه کمرشل ده هغه ایمانداري ځکه کوي چې د هغه په پراډکټ باندې ته باور وکړي د هغه بازار وچلئ خو دغه ایمانداري چې دا ځکه ده چې که ما ووایي چې دا پراډکټ خراب دی نو هغه ټوله معاشره سیول سوسایټي د حکومت خلاف ولاړ او هغې سره زیاتې نه کېږي نو هغه ایمانداري موږ له خدای پاک عقیدوي ته ور راکړې ده نو چې یورپ د بزنس دپاره کوي نو موږ په دواړه جانه ښایسته کېږي دا ولې نه کوو یعنې په یورپ باره کې تاسو تپوس وکئ وی هلته مسلمانان نشته خو اسلام شته دا هر سړی وایي او موږ مسلمانان ډېر دي خو اسلام نشته نو د اسلام چرې دا مطلب نه دی چې خلک د ګیرې پرېږدي خلک د په تندي باندې مهرې جوړې کړي نو prove with your behavior with your attitude that you are a true strong Muslim and you can stand for your rights and you are not scared of any worldly threats the dunyavi دمبونه تاسو نه یریږئ دا عقیده پیدا کړئ چې دا روزي خدای ورکوي او حق خبره وکړئ دا حق خبره نن دلته وه موږ در سره ټول ودرېږو د ځان دپاره ولاړ یو خو که سبا په معاشره کې یو ظلم کېږي او تاسو نه ودرېږئ نو نه د تعلیم څه فایده وکړه او نه د یونیورسټۍ فایده وکړه نو زما درته خواست دی دا مې درته خواست دی چې که په بس کې ټریولینګ کوئ که په لار باندې روان یې که په کور کې مور او پلار سره یو تعلق ساتئ رونو خویندو سره کولیګ سره هغې کې دا ثابته کړئ چې تاسو د حق دپاره ولاړ یې او حق پیژنئ نو زموږ دا تعلیم به فایده وکړي ډېره ډېره مننه تھینک یو ویری مچ Very good.